د کاناډا د ټورنټو ښار د لوړو زده کړو د یوې مؤسسې څیړونکو د عادت کېدو په اړه یو علمي څیړنه باندې پیل وکړ. 2 خیز وهونکي ملخان یې د اوبو په یو نیم ډک شوي بوتل کې بند کړل او بیا یې د پنبې په ډکو سره سرور بند کړ. طبیعي خبره وه چې ملخانو له بوتل څخه د وتلو هڅه کوله، نو خیزونه یې شروع کړل ترڅو په اوبو کې ډوب او مړه نشي. خو هر ځل چې به یې خیز واهه ډیر سخت به د پنبې له ډکو سره لګېدل، تر دې چې په پای کې له خپلې دې هڅې لاس واخیست، ځکه که بیا یې خیز وهلی وای ډکو به لا نور زخمی کړي وای. تر دې وروسته چې څیړونکو د بوتل له سر نه ډکې لرې کړل او سرخلاصه یې پرېښود، متوجه شول چې ملخان د ځان ژغورلو هڅه نه کوي، ځکه د خپلې دماغي برنامې له امله د نه هڅې په عادت شوي وو او تر هغې په اوبو کې پاتې شول چې پکې ډوب او مړه شول. د دې څیړنې پایله دا راووته چې هغه چست ملخان چې له یو ځای نه بل ځای ته د تلو په موخه به یې جګ خیزونه وهل، تر څو ځلې هڅه وروسته یې هیله له لاسه ورکړه او یو بل نوی عادت یې خپل کړ. دې عادت په دې قانع کړل چې نور خیزونه باید ونه وهي او ځان لا نور ژوبل نه کړي، او دا د هغه تکرار او د ورته پیښو او پایلو د ډیروالي له امله و چې دوی ورسره مخ شوي وو. دې حالت د بوتل تر سر خلاصولو وروسته په دوی کې د هڅې نه کولو عادت رامنځته کړی و. د څیړنې په پایله کې څیړونکو ته جوته شوه چې د انسان عادتونه هم په عین شکل دي. تر یو ځل ډیر د یو عادت تکرار او له هغې سره د حواسو حتمي اړیکه، هر ځل چې انسان یو عادت تکراروي په ژوره توګه یې په لاشعور کې ځای پر ځای کیږي. بیا چې په راتلونکي کې له عین حالت سره مخ شي، عادت یې مجبوروي چې په عین شکل عکس العمل وښیي. خپله ناسمه ذهني برنامه له سره وارزوه، بلکې هڅه وکړه چې په غوره توګه یې بدله کړي. له ځانه د لاشعور بندیوان مه جوړوه چې هر ځل در باندې عین کار کوي. هڅه وکړه چې لاشعور دې له نوي سره داسې پروګرام کړي چې هیڅکله ناکامۍ ته تسلیم نشي. د هڅې نه کولو عادت رد کړئ او د ستونزو پر مهال خیز ووهئ.